سپینې پاڼې د لنډو کیسو مجموعه. لیکواله پروین فیضزاده ملال. لوستونکي مرسل احمدزی. هدیره. موږ ټول په یوه هدیره کې رایسار یو او هیڅ خواته تلای نشو، که څه هم چې هدیره ډیره لویه او پراخه ده. ترڅو چې د نظر عیني کار کوي نو د قبرونو سلسلې دي، خو موږ پکښې ایسار یو او هیڅ خواته تلای نشو. ډیره د هیبته ډکه هدیره ده او د هیبت ډک قبرونه. مرګ هم عجیبه شی دی، سړی د هر شي څخه بې نیازه کی. که چیرې د دغه ټولو قبرونو مړي ژوندي وای نو دوی به هر څه ته ضرورت درلود، ډوډۍ، کالیو، دوا او د ژوند نورو ډیرو ضرورتونو ته. خو اوس دا دی ټوله په صبر او سکون کې پراته دي. که دوی ژوندي وای نو څومره شور به جوړ وو. چا به ژړل، چا به خندل، چا به ساندې ویلې، چا به سندرې او ځینو به فریادونه او زګیروي کول. خو اوس ټوله په یوه دایمي چوپتیا کې پراته دي. هره ورځ په دې هدیره باندې د ختیځ نه لمر راخیږي او په لویدیځ باندې لویږي. طوفانونه باندې راځي او بارانونه باندې اوري. د اوړي ظالمې تندې هم باندې راځي، خو هدیره په خپل حال ده او په ډیر متانت او صبر دا هر څه په ځان مني. او مړي هم د قبرونو څخه سر نه راپورته کوي چې څه فریاد او یا شکایت وکړي چې دا څه کیږي. بده ده چې موږ ژوندي هم اوس په دې هدیره کې بندي یو. موږ په دې هدیره کې د ډیرو وختونو راهیسې ژوند کوو. د ژوند په نامه بل څه کوو. موږ ډوډۍ خورو خو وږي یو، جامې مو په تن دي خو لڅ یو، اوبه شته خو تږي یو، مینه نه پیژنو، د دین سره نه اشنا یو، مذهب نه لرو او د انسانیت خو مو یوازې نوم اورېدلی دی. سترګې لرو خو وینو نه، غوږونه لرو خو څه په اورو نه. دا په موږ څه شوي دي؟ په خپله هم نه پوهیږو. یو د بل ګریوانونو ته مو لاسونه اچولی دي، یو د بل وینو ته تږي یو او یو پر بل داسې ظلمونه کوو چې په ځنګلونو کې به حیواناتو هم داسې نه وي کړي. دا په موږ څه شوي دي؟ دا د چا د لاسه؟ یوه بله خبره، په موږ کې پاچاهان هم شته. د هدیرې پاچاهان، د مړو پاچاهان، د دوی شمیر سوونو او زرګونو ته رسیږي. دوی په خپلو منځو کې هم سره بد دي او زموږ سره هم. زموږ سره خو یې داسې بدي راخستې چې ته به وایې د آدمه تر دې دمه موږ په دوی باندې ظلمونه کړي وو او دوی اوس د هغه بدله زموږ څخه اخلي. دوی د دې لویې هدیرې په ګوټ ګوټ کې د ځان دپاره ځایونه جوړ کړي. په قبرونو یې چوکۍ ایښي او حکومت کوي. د دوی حکومتونه نه دین پیژني او نه مذهب، نه قانون او نه انسانیت. بس زموږ په ژوند او مرګ سوداګري کوي. دا د هدیرې مړي خو په حقیقت کې موږ یو. دا قبرونه هره ورځ په موږ باندې جوړیږي. دا وژل شوي ټوله موږ یو. موږ هم مړه یو او هم ژوندي. عجیبه ننداره ده، هم مړه هم ژوندي. موږ که هر څونه زیات مړه کیږو نو د دوی تنده نوره هم زیاتیږي. موږ د ورځې په سوونو او په زرګونو وژل کیږو، خو د دوی تنده هم هسې چې وه هم هغسې ده. زموږ فریاد هم څوک نه اوري. که هر څومره نارې او سورې ووهو هیڅوک نشته چې زموږ فریاد ته غوږ شي. خدایه دا څه لوبې دي چې په موږ کیږي. یوه بله خبره، موږ اوس هیڅ شی نه لرو. زموږ غټانو زموږ څخه هر څه غلا کړي دي. هو، موږ اوس هیڅ نه لرو. زموږ د کورونو دیوالونه، د کوټو کړکۍ، د
د کور دروازې، حتی زموږ نوم او نشان، دا ټوله یې راڅخه وړي دي. بس موږ په قبرونو ناست یو او دغه ژوند شپې او ورځې تیروو. کله کله خو دا ګنګوسې هم اورو چې دوی به دغه هدیره هم ټوټې ټوټې کړي او په خپلو منځو کې به یې سره وویشي. دوی د مړو د هډوکو ویش په دې خاطر نه کوي چې ګوندې دا به دوی ته معنوي قیمت ولري. دوی دا کار صرف د خپلې ناپوهۍ او سرکشۍ په وجه کوي. د مړو د هډوکو ویش عجیبه ده. دا مړي خو ټوله دوی په خپله وژلي دي. د همدې قبرونو مړي موږ هره شپه په خوب وینو چې وایي موږ ټوله دوی وژلي یو. آخر د دونه وژلو سره سره دوی ولې د نورو په مرګ مړیږي نه چې دوی کله کله په خپلو منځو کې لږ سره پخلا شي نو په موږ باندې اختر وي. خو د بده مرغه چې دا پخلاینه هم ډیره دوام نه کوي او دوی ډیر ژر په خپلو کې سره په جګړه شي. جګړه د دوی سره ونښلي خو تاوان یې موږ ته ورسیږي، لکه دوی چې په خپلو منځو کې سره سلا شوي وي. بس موږ به دغسې جګړې کوو او دوی به دغسې وژنو. دوی په بله ورځ بیرته سره ناست وي، خو زموږ په سرونو داسې لو ګډ شوی وي چې د زرګونو لاسونو او پښو ګېډۍ جوړې وي او ککرۍ په خاورو کې لغړې. آه خدایه، دا دی دوی بیا یو بل ته په قار دي، بیا یو بل ته بد بد ګوري. اوس به بیا زموږ په سرونو غوبل جوړیږي، اوس به بیا زموږ وینې د خاورو خوراک وي. مځکه خاورې هره ورځ ژاړي، هره ورځ فریادونه کوي، زګیروي کوي چې موږ نور د انسانانو وینې نشو څکلی. خو څوک یې اوري؟ دا دی دوی بیا یو بل ته بد بد ګوري. څه به کیږي؟ دا ځلې که د دوی جګړه ونښته نو موږ به ټول مړه شو، یو به هم پاته نه شو. هو، یو به هم را پکښې ژوندی نه وي. دا دی په خپلو سترګو وینو چې دوی به اوس بیا موږ وژني. خو په موږ کې د مقاومت روحیه مړه ده. موږ د دوی په مقابل کې راولاړېږو نه او یو موټی کېږو نه. فریادونه ډیر کوو، خو فریادونه مو ځکه بې اثره دي چې یووالی نه لرو. هو، که دا ځلې جګړه ونښته نو موږ به یو هم ژوندي پاته نه شو، یوازې به دوی پاته وي او دا مړي، بې شمېره او بې حسابه مړي. زموږ وار همدا دی را روان دی. موږ باید حتماً مړه شو، دا ځکه چې موږ یووالی نه لرو.